माइक राखोई जी खाने स्टेशन से जमानुम नेमतुल्लाह 10,000 फॉलोअर्स दी पर ट्विटर बांधी आओ जी बिल्कुल वली सर यो हो लकब दा पॉलिटिक्स दा गदी मरगरी दी कमाल दी मरगरो दा वीडियो गोरे देख तासो गोरे چې وا شو په یو डी एस وین کم کې چې ټول کیمرې پیچي او پروډوسر ناشته هغه پینل کټینګ کوي ریکارډینګ کوي نو هغه دا د سکرینز باندې پنځه شپږ کیمرې خپل منځ کې پیچي او دا بټن ګوري دا بټن دا چې زور کم دا یو کیمرا دا بل کیمرا دا دریمه کیمرا دا کیمرې بدلیږي را بدلیږي او بیا چې منګه دا هینډل چې دی دا هینډل دا ډیزولف کې دا تاسو ګورئ ډبل شاټ شو دا چې منګه بله کیمرا سلیکټ کا دا وګورئ چې ډبل شاټ ډیزولف کې دې هینډل او دې ته پینل بورډ وایي دا فائنل ریکارډینګ دی دا پریویو کیمرز دي او داسې یو डी एस وین کې انجینیر کیمرامینز او پروډوسر ډایرکټر یعنی شاه اسماعیل مومند خیبر ټي وي سي د پروډوسر خیبر شو پروډوسر دی دا مایک دی دیګه منګه خانه دی او آفتاب دی سنگین دی آصف دی هغه اوس زموږه خبرې کېږي هغو ته موږ وایي چې کیمرې شاټ بدل کا هغوی شاټ بدل کړي او دلته یې موږ په پینل باندې کټ کړو زین الله جان ملنګ دې ټایم په تیمرګره کې په 44-70 مدردون چې دي هغو ګوتې د لاسونه په هوا په چپو کې تاسو ته در رسي دې ټایم موږ डी एस وین کې خبر شو سپیشل تیمرګره ریکارډ کوو او ډېره مزه ده ډېر خوند دی دې ټایم زین الله جان ملنګ په فول ایکشن حسین زبردست قسم ریکارډینګ کوي ابدار حسین زموږ د خیبر ټي وي پېښور سینټر سینیئر انجینیر डी एस وین स्पेशलिस्ट इंजीनियर आफ्ताब कोई ऊपर से फानोस से शॉट्स चेंज करके अगर ये जी ठीक है डिजॉल्व पे चल रहा हूँ डन है आ जाता है जूम जाता है ये मैं डिजॉल्व में वापस